بسم الله الرحمن الرحیم. راسو وینډوز 10 ته فولډر آپشنز باندې غواړم تاسو ته کار وکړم. دقیق ګورئ سکرین ته. ښه، فولډر آپشن لپاره سټپس طریقه کار دا دی چې تاسو د مختلفو حصو نه راوستلی شئ، خو دا د کنټرول پینل یو آیټمز دی. کنټرول پینل ګورئ زه راخلاص کړم، تاسو متوجه اوسئ سکرین ته. دا موږ او تاسو سره د آیټمز دي، دې ته څه ویل کېږي؟ کنټرول پینل آیټمز، لکه دا ایډمنسټریټیو ټولز شو، آټو پلی شو، بیک اپ اینډ ریسټور، بیټ لاکر، کالر مینجمنټ وغیره. دا څومره آیکنز چې تاسو دلته کنټرول پینل کې ګورئ دې ته ویل کېږي کنټرول پینل آیټمز. لکه موږ سره په ډیسکټاپ کې دا د ډیسکټاپ آیټمز وو، په کنټرول پینل کې د کنټرول پینل آیټمز دي. او دې ته تاسو اپلیټس هم ویلی شئ. څه ورته ویلی شئ؟ اپلیټس. کنټرول پینل اپلیټس یا کنټرول پینل آیټمز، دا دوه کلمې ورته کارولی کېږي. په دې کې دا نمبر کم اپلیټ آیټم فولډر آپشنز په نوم باندې دی باندې موږ تاسو نن کار کوو. جنرالي او عامه طریقه دا ده چې کله تاسو غواړئ فولډر آپشن راخلاص کړئ نو تاسو ګو ټو لاړ بشئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل ته به لاړ شئ او هلته کې په وینډوز 10 کې ایکسپلورر آپشنز په نوم باندې یو فولډر دی. او دې فولډر باندې چې کله تاسو کلیک وکئ د کلیک نه وروسته به تاسو سره فولډر آپشن راخلاص شي. څه به راخلاص شي؟ فولډر آپشنز. نورې مختلفې طریقې هم شته دی. که چیرې تاسو راشئ سټارټ مینیو کې فولډر ته ولیکئ فولډر، فایل ایکسپلورر آپشنز به تاسو سره راشي، همدې باندې کلیک وکئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک وکئ تاسو سره به فایل ایکسپلورر آپشنز یا فولډر آپشن، دا دواړه یو معنا لري، د دواړو هدف یو دی. په وینډوز 8 کې او په وینډوز 7 کې د فولډر آپشنز په نوم باندې دي، او دلته کې فایل ایکسپلورر آپشنز په نوم راغلی. صرف نوم هغه لیبل یې ورته چینج کړی دی، لیبل یې چینج یې نور هم دغه کمانډز دي. نو ګورئ که چیرې بله طریقه یو تاسو ته یو بله طریقه ما ښودلې وه چې اینی فولډر تاسو راخلاص کړئ، هر یو فولډر تاسو راخلاص کړئ، او هماغه فولډر کې به تاسو ویو ټب ته لاړ شئ. ویو ټب کې به تاسو آپشنز باندې یو کلیک وکئ او د کلیک نه وروسته به تاسو سره څه راخلاص شي؟ فولډر آپشنز به تاسو سره راخلاص شي. اوس فار ایگزامپل لازم دی ډیسکټاپ کې یو فولډر کریټ کوم، د فولډر ته فار ایگزامپل فضل نوم ورکوم، دا د حصې ته ما راوستو. دې باندې ډبل کلیک چې کله تاسو وکئ ویو ته لاړ شئ، آپشنز باندې کلیک وکئ، تاسو سره څه راخلاصیږي؟ فولډر آپشنز تاسو سره راخلاصیږي. خو اصلي د دې اصلي ادرس چې دی کنټرول پینل دی. رایټ کلیک په دې سټارټ باندې کنټرول پینل ته به لاړ شئ او دلته کې یو فولډر دی فایل ایکسپلورر آپشنز، دې باندې به کلیک وکئ. داسې فولډر غوندې آیکن لري. نو دلته کې جنرال برخه کې او دلته دا درې ټبو باندې تقسیم شوی دی. څو ټبسو کې راغلی؟ درې ټبسو کې. اول ټبس جنرال دی، دا دس پی سی اوپن فایل ایکسپلورر، دا د دس پی سی د ایکسپلورر د دغې برخې کمانډونه دي پورې ارتباط لري. دې ته ویل کېږي نیویګیشن پن. څه ورته ویل کېږي؟ نیویګیشن پن. کوم ساحې ته ویل کېږي؟ دغه یو ساحې ته ویل کېږي. ګورئ تاسو دې نه یو پکچر زه واخلم. کله تاسو راشئ نیو ته دا برخه داسې انتخاب کړئ، دا دې یو ساحې ته اوورال عمومي شکل باندې نیویګیشن پن ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ نیویګیشن پن ورته ویل کېږي. دا یو ساحه چې څومره تاسو سره انتخاب و. نو دلته کې د اول کمانډونه په جنرال ټب کې په فایل ایکسپلورر آپشنز کې د نیویګیشن پن دي. کله تاسو د فایل ایکسپلورر راخلاصوئ کمپیوټر اتومات تاسو ته دس پی سی انتخاب کی که کویک اکسس تاسو ته انتخاب کی. نو دلته کې دواړه قسمه انتخاب یا آپشنز لري. د آپشنو باره کې تاسو ته ما ډېرې خبرې کړي دي چې آپشنز څه ته ویل کېږي، کمانډ څه ته ویل کېږي. نو دا موضوع تاسو ته ښه کلیر شوې ده. بیا هم درته وایم آپشنز کې تاسو عموما 2 چوایس لرئ، دوه انتخاب لرئ، یس اور نو. فار ایگزامپل this or that، دا یا هغه.
which or what. دا سي تاسو دی کمانډو آپشنز کې دا خبره راځي. یاس نو غواړي نه غواړي، دا یو غواړي هغه یو غواړي، which کوم یو غواړي، what کوم قسم غواړي، سره کوم غواړي کوم یو غواړي. صحیح ده. نو دا سي کوم آپشنز کې دا خبره ده. چوایس دی، انتخاب دی. نو دلته کې ګوري کویک اکسس هغه غواړي چې راشي، هلته کې دس پی سی راشي. کویک اکسس اپلای. اوس چې اني ټایم تاسو فایل ایکسپلورر خلاصوئ تاسو سره کویک اکسس راځي. که غواړئ چې نه د دې په ځای د دس پی سی راشي اپلای کوئ، نو اوس تاسو دا فولډر د فایل ایکسپلورر را خلاصوئ، تاسو سره به دس پی سی انتخاب وي. یا د کیبورډ نه وینډوز بټن پلس ای چې کله تاسو پریس کوئ تاسو سره خلاصیږي فایل ایکسپلورر. د مکمل ساحې ته څه ویل کیږي؟ د وینډو ته فایل ایکسپلورر. نو فایل ایکسپلورر چې کله تاسو را خلاصوي اتومات د کمپیوټر تاسو ته څه خلاص کی. نو دا یو خبره پکې شته ده. ها open each folder in the same window, open each folder in its own window. مثلا دا یو فولډر دی فضل په نوم باندې، دلته کې یو بل فولډر جوړو فار ایگزامپل سمسور په نوم باندې، او دا بیا انټر کو د دې داخل کې یو بل فولډر جوړو. واتس یور نیم؟ عمران. اوکې عمران. ان دلته کې یو بل فولډر جوړو او دې ته خان نوم ورکو. صحیح ده. دلته کې یو بل فولډر جوړو دې ته موسی نوم ورکو. دلته کې یو بل فولډر جوړو دې ته عادل نوم ورکو. اوس وګورئ عمومي فولډر فضل په نوم دی، دا را خلاصوئ. د دې داخل کې سمسور فولډر دی، ټول یو فولډر کې خلاصیږي، یو وینډو کې خلاصیږي. ګوره ټول یو کې خلاص شوي دي. په ادرس کې به تاسو تللی وئ چې تاسو سی یوزر ته تللی، بیا دی یوزر ته تللی، بیا ډیسکټاپ ته تللی، بیا فضل، سمسور، عمران خان، موسی، عادل دی فولډر ته تللی. که تاسو وایئ چې نه دغه د یو فولډر په داخل کې چې بل فولډر راغلی وي هر یو جدا جدا وینډو کې را خلاص کړه، تنا تنا یې خلاص کړه، نو تاسو به کنټرول پینل ته لاړ شئ، بیا به فایل ایکسپلورر آپشنز باندې کلیک وکړئ دې برخې نه او دلته اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو، هر یو سپریټډ جداګانه راته خلاص کا. نو دا به داسې اوکې کوي. اوس وګورئ هر یو به جدا جدا خلاصیږي. ستاسو خیال دی؟ نو د دې هدف دا دی. ښه دې باندې خو تاسو وپوهېدلې انشاءالله. راځو دا دې دوباره یو ځای دې وي، جوین دې وي سنگل کلیک باندې. اوس کله تاسو یو آیټم را خلاصوئ څه سره را خلاصوئ؟ ډبل کلیک سره را خلاصوئ. ویری نایس. یا مثلا دې باندې رائټ کلیک وکړئ اوپن سره را خلاصوئ، یا همغه فولډر انتخاب کړئ کیبورډ نه انټر پریس کړئ، انټر سره هم را خلاصیږي. مونږ غواړو دا دې سنگل کلیک ته واوړي. دې برخې ته راشئ اپلای کړئ، دې باندې کلیک وکړئ سنگل کلیک. آپشنز دي دوه قسمه خوښه تاسو ته درکوي، ډبل کلیک، سنگل. دا یو را خلاصوئ فار ایگزامپل موبایل پارټنر یو کلیک سره را خلاص شو. ډبل کلیک نه غواړئ. سنگل کلیک نقص څه دی؟ مطلب څه لپاره مونږ نه کارو؟ سلیکشن بیا تاسو نشئ کولی. سلیکشن داسې بیا کولی شئ چې یو څو دانې یو ځای انتخاب کړئ. که جدا جدا انتخابوئ بیا نشئ انتخابولی، بیا سلیکشن کې مسله جوړوي درته. بیا دا دوه قسمه دی. اوس ګورئ د سنگل کلیک چې کله تاسو انتخاب کړي وي کمپیوټر کې دا هر څه آیکنو لاندې یو انډرلاین راځي او دا تاسو ته دا ښیي چې مطلب هر څه تاسو سنگل کلیک سره خلاصولی شئ. که تاسو غواړئ چې نه سنگل کلیک سره دې وي خو دغه لیکل د انډرلاین لاندې دا مه ښیه، اپلای کې وګورئ نه ښیي تاسو چې کله بیا د موس د پوینټر هغه حصې ته ویسئ تاسو سره هغه برخه څه شي؟ انډرلاین شي. او یا نه غواړئ بیخي ډبل کلیک. show recently used file in quick access دې ته به ټک مارک واچوئ او د دې نه وروسته تاسو په کمپیوټر کې چې هر کار کوئ د هغې لپاره به یو تاریخچه جوړیږي، یو تاریخ به جوړیږي. د هغه فایلونه به تاسو سره په کوم ځای کې جمع کیږي؟ په کویک اکسس کې. مطلب ګورئ د کوم ټایم نه چې تاسو نن ورځ دا کمپیوټر خلاص کړی دی او تاسو څومره څومره حصو ته تللي کوم کوم پروګرام هم خلاص کړي وي د دې د موقتي یو تاریخچه جوړ شي، یو ریسنټلی فایل د تاسو سره جوړ شي. نو دې لپاره به تاسو چیرته لاړ شئ؟ فولډر آپشنز ته به لاړ شئ. پرایوسي برخه کې دا دواړه ټیک مارک به یو ځای ټیک مارک کړئ
او دې نه وروسته کې کله تاسو فایل ایکسپلورر خلاصوئ او کویک اکسس ساحه باندې داسې کلیک کوئ دلته به تاسو سره هیسټري یا تاریخچه جوړه شوې وي دا د دې لپاره دی که نه غواړئ دا دواړه ټیک مارک ایسته کوئ کله دا هیسټري تاسو سره زیاته شي راجمع شي داسې زیات شي بیا غواړئ چې هغه کلیر کړئ پاکې کړئ نو تاسو به کلیر بټن باندې کلیک وکړئ تاسو به کلیر شي دې برخه کې تاسو سیټینګ وکړئ او غواړئ چې دا سیټینګ بیرته د عادي د کمپنۍ حالت ته چینج شي نو تاسو به ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ نو چې کله تاسو وینډو انسټال کړئ اول ځل کې چې کوم سیټینګ تاسو سره وي هغه سیټینګ به تاسو سره دوباره را فعال شي نو دا د ریسټور ډیفالټ مطلب دی راځو ویو ته ویو کې د دې فولډر د نمایش یا د شو خبرې دي جنرال نو وروسته موږ تاسو سره څه دی ویو مینس ټو شو ښودل نمایش اوس وګورئ دا یو فولډر زه غواړم چې شو کم یا هایډ یې کم دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ هیډن یعنی هایډ کا دا فولډر اوکې د دې داخلي فولډر هم هایډ کا بس هایډ شو تاسو کمپیوټر ته وایئ چې نه سره د دې چې هغه فایلونه چا هایډ کړي وي خو ته یې ماته شو کوه دا دی شو صحیح ده نو دا د ویو مطلب شو یا نمایش دلته کې هم دا آپشن تاسو سره شته always show icon never thumbnail وګورئ د ډیس پی سي ته زه راغلم فار ایگزامپل د جی ډرایو ته او دلته وګورئ هر یو فولډر باندې هغه فولډر کې داخل کې چې څه مواد پراته وي د هغې آیکنز ښیي چې دې کې دا ډول مواد دي مثلا دې کې د انټرنیټ والا فایلونه دي دې کې ویډیوز دي دې کې چې دي د اسناد دي ډاکومنټس دي لکه ورډ ایکسل وغیره فایلونه دي که ای ډرایو ته راشي وایي دې کې اسلامکس دي دې کې موویز دي فار ایگزامپل دغه ورکوټې دغه عکس چې تاسو ته فولډرو باندې ښودل کېږي دا غواړئ نه غواړئ دلته راشئ ټیک مارک واچوئ اپلای نه یې غواړو ایسته که ختمې که بیرته راوله دا عمومي د ټولو فولډرو لپاره دی تنها د یو فولډر لپاره نه دی always show menu ګورئ که چیرې تاسو راشئ رایټ کلیک کنټرول پینل ته لاړ شئ دې برخه کې مینیو شته دی تاسو سره فایل ایډیټ وغیره نشته دی تاسو غواړئ د فولډرو کې د تاسو سره مینیو وښودل شي نو دې لپاره به تاسو چیرته لاړ شئ فایل ایکسپلورر برخې ته always show menu باندې به کلیک کوئ اپلای به کوئ فایل ایډیټ ویو ټولز هیلپ یا دا مینیو نه غواړئ نو ګورئ دلته اوس هم شته دی خو الټ سره به راځي څه سره کیبورډ نه چې الټ پریس کوئ تاسو وایئ چې کله موږ الټ پریس کړو او د فایل ایډیټ وغیره د مینیو کې موږ څه کار کول غواړو نو تاسو سره به راشي او که الټ بیرته بیا پریس کوئ ایسته به شي که دایمي غواړئ چې دې کې دا مینیو تاسو سره راشي نو تاسو به فولډر آپشنز ته یا فایل ایکسپلورر آپشنز ته لاړ شئ او دې برخه کې به څه وکړئ ټیک مارک به واچوئ ډسپلی فایل آیکن ان تمنایل د دې هدف څه دی ډس پی سي ته زه راځم جی ډرایو ته او یا ای ډرایو ته فار ایگزامپل آل ویډیوز ته ځم یا فار ایگزامپل د اسلامکس ته راځم اسلامکس کې وګورئ فار ایگزامپل تقریر صحیح ده نیو فولډر کې دلته کې څه فایلونه دي ما سره ښه چې ویډیو والا فایلونه یې ښه ویډیو والا وګورئ دا ویډیو فی الحال موږ سره پلی کیږي خو موږ ته کمپیوټر نه ده ښودلی چې کم پلیئر سره پلی کیږي چې کله پې ډبل کلیک وکړو او دا پلی شي هغې نه وروسته معلومیږي چې دا کمپیوټر تاسو دا په دې یو پلیئر باندې پلی کوي پلیئر خو پیژنئ تاسو موبایلونو کې هم پلیئر استعمالوئ ماکس وغیره که نه ام کې پلیئر وغیره تاسو وایئ چې د فایلونو سره داسې ورکوټې شانتې تمنایل عکس راوله چې دا په دې یو پلیئر باندې پلی کیږي نو تاسو به فایل ایکسپلورر آپشنز ته راشئ او دې برخه کې به څه وکئ ډسپلی فایل آیکن آن تمنایل اوکې به کوئ اوس وګورئ د دې سره داسې یو نښه راغله که دې باندې چېرته زه رایټ کلیک وکړم اوپن برخې ته لاړ شم اوپن ویټ برخې ته او دا زه غواړم په دې پلیئر باندې نه پلی کومه دې نه وروسته د میډیا پلیئر کلاسیک باندې دا پلی شي او دا کلاسیک پلیئر دی د دې لپاره ډیفالټ پلیئر شي دایمي پلیئر دی شي ډیفالټ دایمي دا به داسې اوکې کې د اوکې نه وروسته اوس یې آیکن لا نه دی چینج شوی خو زه غواړم چې نه د دې ټولو دا سیسټم دی همدې بل پلیئر ته چینج شي نو تاسو به
open with, choose another off کې for example media player classic always use this app to open دا اوکې کا د اوکې نه وروسته وګورئ د دوی دا آیکن هم موږ سره څه شو چینج شو د دغه ورکوټي آیکن لپاره که تاسو دلته که غواړئ فایلونو باندې د دې آیکن دې تاسو سره وښودلی شي تاسو به دلته ټیک مارک واچوئ که نه غواړئ ټیک مارک مه اچوئ تنها د ویډیو او غیره ویډیو یا آډیو فایلونو لپاره نه دی عمومي ټول فایلونه که چیرې زه د ایډیټ ډرایو ته راشم او ډي او سی د فایل برخې ته راشم دلته کې وګورئ دا د څه شي فایل دی د ورډ فایل دی دلته ډبلیو علامه پرې راغلی دا ورکوټي آیکن راغلی دا پی ډي اف فایل دی دا نیټرو پی ډي اف آیکن راغلی که دغه واړه آیکن تاسو نه غواړئ چې دلته ښکاره شي نو تاسو به دې برخې ته راشئ او دا ټیک مارک به د دې حصې نه ایسته کړئ اوس وګورئ لرې شو ستاسو خیال دی دا خالي خالي ښایي داسې نو دا باید تاسو سره شو وي همیشه ځکه تاسو ته اندازه ولګېږي چې دا فایلونه څه کې راخلاصېږي موږ سره کم پروګرام باندې راخلاصېږي ډسپلی فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپ د دې وظیفو مطلب څه دی وګورئ چې کله تاسو داسې فولډر یا یو فایل باندې دا پوینټر ودروئ یو کلیک وکئ هغې نه وروسته د هغه فایل باره کې مخکې له دې نه چې تاسو هغه فولډر ته ورننوځئ داخل ته ورشئ ټول معلومات تاسو ته کمپیوټر ښایي معلوماتو کې څه دي ډیټ کریډیټ کم تاریخ باندې جوړ شوی دی سایز یې څومره دی فولډر کم فولډر کې دا موجود دی او که تاسو دغه اضافي معلومات د میسج کې نه غواړئ نو دلته به راشي دې برخې نه به دا ټیک مارک ایسته کوئ اپلای به کوئ اوس چې کله تاسو یو فولډر ته ځئ کم معلومات صرف تاریخ به تاسو ته ښیي مثلا د دې فایل باره کې معلومات راکړه صحیح ده دلته فول معلومات راکړه خو دا خاص د فولډرو لپاره دی څه لپاره دی د فولډرو لپاره دی فایلسو لپاره دا یو فایلس دی دا فولډر دی نو دا د فولډرو لپاره لکه د دې فولډر باره کې فول مکمل معلومات تاسو ته نه درکوي لکه تاسو یو چا ته فولډر په یو بي کې لیږئ مخکې له دې نه چې هغه فولډر ته ننوځئ اول تاسو دا چک کوئ چې دې فولډر کې څه دي دا فولډر کې کیدای شي وایرس وي نو تاسو به څه کار وکړئ دې برخې ته به راشئ دلته به ټیک مارک واچوئ هغه فولډر ته به مخکې له دې نه چې هلته داخل شئ انټر شئ وبه ګورئ چې دا فولډر صحیح فولډر دی که نه دی صحیح نو دا سایز برخه کې که ام بي باندې د فولډر سایز و نو هغه به وایرس نه وي که کې بي باندې سایز و هغه به وایرس وي ګورئ ځینې کسان همیشه پوښتنې کوي چې سر موږ به دا وایرس څنګه پیژنو چې دا فولډر کې وایرس دی او دې کې وایرس نشته دی نو تاسو به دغه ورکوټي میسج باندې وایرس معلوموئ هغه فولډر باندې به داسې ودرېږئ که دې دا سایز په ام بي باندې ام بي نو دا به وایرس نه وي که په کې بي باندې وي کې بي به وایرس وي نو دا خبره تاسو ته د دې نه معلومیږي چې فایل سایز انفارمیشن ان فولډر ټیپس کې تاسو ته وښیي که ونه ښیي ډسپلی د فول پیچ ان د ټایټل بار څه مطلب دا فضل والا فولډر مونږ ډیلیټ کې که شته ډیلیټ هم کې که نه اوس راځم مثلا دس پی سي کې سی ډرایو ته راځم سی ډرایو کې پروګرام فایلز ته همداسې یو فولډر داخل کې بل فولډر ته ځئ نو ګورئ د دې فولډر ادرس تاسو ته نه ښیي کله یې ښیي چې کله تاسو دې برخه کې یو کلیک وکړئ بیا تاسو ته وایي چې سی ډرایو ته تاسو تللي پروګرام فایل فولډر ته اډوبي فوټوشاپ ته او دې کې مثلا سی آی ټي ته تاسو وایي چې نه چې کله زه یو فولډر نه بل فولډر ته ځم د ټایټل بار برخه کې د هغې ادرس راته وښیه مکمل نو دلته کې تاسو ټیک مارک واچوئ اپلای کړئ وګورئ تاسو سره دلته کې څه راغی ادرس راغی نو یعنې زه به دلته یو ځل کلیک نه کوم د کلیک نه بغیر ډایرکټ دلته کې ماته د ټایټل بار برخه کې ادرس وښیه د دې مطلب دا دی که دا ادرس نه غواړئ دا عمومي د ټولو فولډرو لپاره دی دا یو فولډر خو ما تاسو ته مثال درکې تاسو که هر یو فولډر ته لاړ شئ دې نه وروسته کې به هلته تاسو یو فولډر کې بل فولډر ته ځئ د هغې به تاسو ته بر ادرس ښیي که دا ادرس نه غواړئ بس ټیک مارک ایسته کا فول پیچ مکمل ادرس نو دا دې لپاره دی شو هیډن ډون شو هیډن د دې مطلب څه دی لکه زه دلته راغلم یو فولډر مې جوړ کړې فولډر ته مې دا یو نوم ورکړې او د دې داخل کې څه ناڅه ډیټا مونږ واچوله داسې
کاپی او دا ډیټا د فولډر کې پیسټ. ښه ډیټا دلته کې پیسټ شوه، وګورئ دا پیسټ شوه. دغه فولډر زه غواړم چې موقتي پټ کم څوک دې ونه ګوري، هایډ یې کړمه. نو کمپیوټر کې دوه موضوعګانې دي، یو ته شو ویل کېږي بل ته هایډ ویل کېږي. شو ویل کېږي ښودلو ته او هایډ پټول پنهانول. څه قسم پټول؟ ټیمپرري موقتي، یعنی کمپیوټر کې دې وي خو چاته دې ښکاري نه. او بله موضوع ډیلیټ ده. ډیلیټ سره تاسو سره څه کېږي؟ هغه فایل بیخي کمپیوټر نه ختم شي، ریموو شي. نو شو ان هایډ دا فولډر تاسو څنګه هایډولی شئ؟ په همدغه فولډر به رایټ کلیک وکئ، پراپرټیز ته به لاړ شئ او دلته ګورئ هیډن ټیک مارک اپلای اوکې او بیا هم اوکې. دا مونږ ته هایډ شو. تاسو وی که چیرې یو فولډر یو کس هایډ کړی وي بیا هم هغه مونږ ته شو کا، هغه بیا هم راته وښیه، سره له دې چې کسانو دې هغه هایډ کړي وي خو ته یې ماته ښیه، باید هغه کمپیوټر کې راته معلوم شي، که په فلش کې وي که په USB کې وي که په هر څه کې وي. نو شو هیډن فایلز، هیډن فایلونه ماته شو کوه. نو ګوره دا یو مونږ مخکې ویلې فضل والا فولډر څه شو؟ ډیلیټ شوی نه و، هغه هایډ شوی و. نو بیرته مونږ سره څه شو؟ شو. سره له دې چې دا فولډر یې داسې خیره معلومیږي، کمرنګه معلومیږي، د دې هدف دا دی چې دا فولډر یې هایډ دي لا تر اوسه، بیخي دایمي شو نه دي، هایډ دي خو کمپیوټر موقتي مونږ ته شو کړي دي. دې باندې چې کله بیرته رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته راشئ، بیا هیډن ټیک مارک ایسته کړئ، دایمي به تاسو سره دا فولډر رافعاله شي. ښه ډون شو هیډن فایل. او که کوم فایلونه هیډن شوي وي کمپیوټر ته وایي چې بس هغه هیډن مه ښیه راته، ایسته یې کړه. نو دلته کې بیا دا تاسو ته دا هیډن فایلونه به هیډن شي، نه به ښي. نو د دې شو هیډن فایل مطلب دا وي امکان دی ولري یو فولډر تاسو هایډ کړی وي، ستاسو د حافظې نه وتلی وي خو په کمپیوټر کې به پروت وي. نو شو هیډن باندې به کلیک وکړئ، تاسو سره به را پیدا شي، تاسو سره به څه شي؟ پیدا به شي. د دې هیډن یو بله طریقه تاسو ته د رن لارې نه وښیم. فار ایگزامپل زه د دس پی سي ته راځم، دس پی سي کې ای ډرایو ته راځم، دلته کې یو نوی فولډر کریټ کومه، دې فولډر ته داسې یو نوم ورکومه افغان، او دې کې سناسه داسې فایلونه کاپي او دلته کې پیسټ او بیا پیسټ تکراري دې راشي. ښه اوس دا یو افغان فولډر زه غواړم چې د دې طریقې نه هایډ نه کړم، پراپرټیز نه. دا خو ټولو کسانو ته زده وي، موږ ورته یو خاص طریقه بله زده کوو. تاسو به راشئ دې برخه کې به سټارټ باندې رایټ کلیک وکړئ، رن ته به لاړ شئ. چیرته؟ رن ته. هغه فولډر مونږ چیرته جوړ کړې؟ په ای ډرایو کې. څه په نوم باندې و؟ افغان په نوم. نو اوس دا ادرس مونږ ته پکار دی. نو تاسو به دلته راشئ وبلیکئ ATTRIB اټریبیوټ نه اخیستلی شوی دی. دا اټریبیوټ لغت تاسو ته زده دی؟ اټریبیوټ منسوب شوی، ذاتی، نه جلا کیدونکی، کیفیت. صحیح ده؟ اټریبیوټ نه جلا کیدونکی مطلب ورکوي، نه جدا کیدونکی. ATTRIB مخفف باندې مو ولیکو. هغه فولډر کوم ځای کې مونږ سره ای ډرایو کې و، ای مو ولیکله غټ 2 نقطې شپ سره به تاسو ګورئ. دا 2 نقطې به کوم ځای نه لیکي؟ سر په سر. دې ته کولون ویل کېږي په انګلیش کې. شفټ او دا دې ځای باندې چې کله کلیک وکړي ال خوا کې دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته کولون سیمی کولون. دا شیان به تاسو په انګلیش کې بیا وایي ګرامر کې، کاما وغیره، کویشن مارک، سمبولونه دي دا که نه. او ای ډرایو کې ای ډرایو کې یو سلش ورکه، مطلب ای ډرایو ته لاړ شه. دا سلش تللو معنا ورکوي کمپیوټر کې. ته داسې کار وکړه ATTB مه جدا کوه. کوم ځای؟ ای ډرایو ته لاړ شه، ای ډرایو راواخله او هلته یو فولډر دی، د هغه فولډر نوم څه دی؟ افغان. راځو دا ای ډرایو به راخلاص کړو او دې طرف کې به کېږدو ځان سره تر څو موږ ته اندازه ولګي چې هایډ کېږي نه هایډ کېږي. ښه نو ګورئ که تاسو دغه برخه کې د ادرس کې کلیک وکړئ، د اډرس ساحه کې، نو ای ډرایو ادرس همداسې دی چې ای کالون او بیا دا سلش. نو ګورئ موږ داسې ولیکل چې ای کالون او هلته کې فولډر دی افغان په نوم باندې.
افغان چې مو لیکو لږ فاصله به ورکړي، یو د سپیس به ورکړي او دې ځای کې به د جمع علامه ولیکي او بیا به اچ ولیکئ. اچ مطلب هاید، جمع راته هایډ کا او دا اوس اوکې کړئ. وګورئ دا فولډر تاسو سره هایډېږي که نه؟ هایډ شو. بیا که لاړ شي او دې برخې نه دا رن را خلاص کړئ. څه را خلاص کړئ؟ رن. همدغه کوډ به ولیکئ چې ATTRIB E drive سلش فولډر نوم څه دی؟ افغان. فولډر نوم به له یې نه باسئ ځکه چې فولډر تاسو ته باید معلوم وي. افغان په نوم باندې دی. منفي اچ بیرته را پیدا کړه. سکرین ته ګورئ، سکرین ته ګورئ. منفي اچ را پیدا کوي، مثبت اچ ایسته کوي، خو دا اټریب او دا ادرس به تاسو غلط نه لیکئ. اوکې کړئ. اوس دلته کې لږ ریفریش وکړئ یا ریفریش نه بغیر هم دا راغی. صحیح ده؟ دا بله طریقه د هایډولو وه. ستاسو زده شوه؟ ښه. که بیا راشم کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې فایل ایکسپلورر آپشنز ته راشم او دې برخه کې ویو برخې ته راشم. شو هیډن باندې خو تاسو انشاءالله پوره به پوه شوي. هاید امټي ډرایوز، ډرایوز دې ته ویل کېږي. دا ستاسو هارډ ډسک چې په څو حصو تقسیم شوی. local drive C, local drive D, local drive E, drive C, drive D, drive E. اوس یو ډرایو تاسو سره په کمپیوټر کې داسې وي چې هغه کې ډیټا نه وي، خالي وي، اسم پکې نه وي. نو ته کمپیوټر ته وایه چې د دس پي سي کې خالي ډرایوونه ماته مه ښیه، هسې فضوله ځای نیسي دلته، هغه مه راته شو کوه. نو تاسو به دلته کې ټیک مارک واچوئ، اپلای به کې، هغه به تاسو سره نه ښودل کېږي. نو ما سره خو دې ډرایوونو کې ډیټا ده ځکه دا نه هایډ کېږي. دا د خالي ډرایوونو لپاره دی. دا کمانډ د کوم ډرایو لپاره دی؟ خالي. خو د کومې ساحې؟ د دس پي سي. دا کمانډ د کوم ځای کمانډ دی؟ د دس پي سي. hide extension for no file type for known type file types. څه مطلب؟ وګورئ. که چیرې تاسو راشئ د ډي ډرایو ته او د ډي او سي فایل ته راشئ، دلته کې مختلف قسمه فایلونه ما سره دي، لکه د ورډ فایل هم شته، د اکسل هم شته، د نوټپډ هم شته وغیره هم شته. تاسو وایئ چې د هر یو پروګرام فایل آخر کې د هغې سفکس یا روستاړې، سفکس یا روستاړې دا یې راته وښایي چې دا د دې مربوط فایل دی. نو تاسو به راشئ کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې به فایل ایکسپلورر آپشنز ته راشئ او دې برخه کې به ویو ته راشئ او ویو برخه کې به تاسو د هاید ایکسټنشن نه دا برعکس کار کوي. دا کمانډ سرچپه کار کوي. ټیک مارک ایسته کوي، ایکسټنشن درته ښیي چې واچوئ، چې ایکسټنشن تاسو ته نه ښیي. اوس وګورئ هر یو فایل نه وروسته د هغې ایکسټنشن، دا HTML والا فایل دی، دا DOCX والا فایل دی. څه مطلب DOCX؟ یعنې د ورډ والا فایل دی، دا PDF والا فایل دی. اوس که چیرې تاسو راشئ، تاسو دا ویډیو میوزیک سره ستاسو کار ډېر زیات دی، ځکه دې کې تاسو ته زه اګزامپل یې در کومه. اسلام صدر اعظم او فار ایگزامپل سفر به سوی خوشبختی، دلته وګورئ دا MP4 فایل دی. دا دغه دې ته ایکسټنشن ویل کېږي. د سفکس یا روستاړي ته څه ویل کېږي؟ ایکسټنشن. دا ایکسټنشن یې تاسو غواړئ که نه غواړئ، دا ځکه تاسو ضرور وي چې تاسو فایل وپېژنئ چې دا MP4 دی، MP3 دی وغیره څه قسم فایل دی. دوباره یې راته هایډ کا، ایسته شو. صحیح ده؟ دې باندې خو وپوهېدلئ ایکسټنشن باندې. ټیک مارک واچوئ، راځي به، ټیک مارک ایسته کوي، راځي به، ټیک مارک واچوئ، لرې کېږي به، برعکس کار کوي، معکوسه، سرچپه. hide folder merge conflict، دا څه مطلب لري؟ give me the USB. come on hurry up. دا یو کمانډ چې دی د کانفلیکټ والا، متوجه اوسئ تاسو. کانفلیکټ والا کمانډ چې دی د دې مطلب دا دی، دا د لیږلو لپاره د فولډر د لیږلو کمانډ دی، د سینډینګ. اوس دا دس پي سي ته راغلو او موږ USB واچوله، دا USB څه نوم وغیره نه لري. په دې دا طریقه هم زده کړئ، متوجه اوسئ. رایټ کلیک پراپرټیز ته به راشئ او دې برخه کې فضل رحمان
پوره نوم نه اخلي دا یو څو دا که چېرته داسې یو ځای کړو اوس به پوره نوم واخلي ښه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حروفو نه زیات تاسو نوم نشئ ورکولی USB ته نو 10 حروفو په اندازه نوم ورکولی شئ اپلای کوئ اوکې کوئ څه په نوم شوه فضل الرحمن په نوم شو تاسو USB ته همیشه خپل نوم ورکوئ کسانو ته معلومیږي چې دا د چا USB ده یا مخفف ورکوئ او یا هم خپل نیک نیم ورکوئ اوس دا فضل والا فولډر زه غواړم فضل الرحمن USB ته ولیږم دلته راځئ سینډ باندې کلیک کوئ ولیږل شوه کاپي شو هلته دوباره چې لیږم ماته یو میسج راکوئ چې دا مخکې لیږل شوې ده کمان ولې میسج نه راکوي فضل یس ښه دا خو بیخي جالبه شوه بیا دویم ځل چې ولیږي تاسو ته کمپیوټر میسج درکړي دا دی اوس میسج راکړي یو فایل تاسو ولیږلو USB ته خو تاسو سره شک وي چې دا فایل امکان دی ولري پوره نه وي تللی بیا یې لیږئ بیا یې سینډ کوئ رایټ کلیک او سینډ ته راځئ سینډ ټو څه مطلب لیږل چیرته فضل الرحمن USB ته دلته چې کله تاسو ولیږئ دا یو میسج درکوي دغه کمانډ چې ما دا کنفلیکټ والا کمانډ چې کوم دی د دې میسج پورې ارتباط لري اوس ګورئ دې میسج کې 3 خبرې دي ریپلیس د فایل ان د ډیسټینیشن همدا فایل هلته د هغه بل فایل په ځای راشي هغه ایسته شي ختم شي دی په ځای راشي skip these files میلیږه skip this file میلیږه هیرې کا او let me decided for each file دې کې چې څومره فایل دي هغې هر یو لپاره زه تصمیم غواړم نو ګورئ دا بیا تاسو کم یو غواړئ کم یو نه غواړئ مکمل اوس که دا مسیج تاسو په دې طریقه نه غواړئ صرف غواړئ یاس او نو راشي دا دومره خبرې مه راکوه صرف یاس نو راشي نو تاسو به څه طریقه وکړئ دې برخې نه به دا ټیک مارک ایسته کوئ اپلای به یې کوئ اوس وګورئ دا عمران والا فولډر د USB ته زه لیږم صرف یاس او نو راغی چې غواړئ نه غواړئ لنډ تصمیم ونیسه اوږد تصمیم ونیسه دومره خبره ده دې کې وپوهېدلې ښه که بیرته را فعاله کړمه بیا زه لیږم دا یاس او نو چې دی د وینډوز XP سټایل دی او د وینډوز ویسټا او دغه چې ډېر معلومات راکوي چې مطلب ریفلیس یا په ځای کې یا غواړي بیخي دې لاړ نشي بیا تکراري دې لاړ نشي او لیټ می ډیسایډډ دا د وینډوز 10 او د وینډوز 8 سټایل دی نو د دې کمانډ سره تاسو کوم یو سټایل غواړئ صحیح ده نو ریپلیس د فایلز دا فایلونه هلته کې ریپلیس که بیا یې واچوه د سر نه یې ولیږه ریپلیس مطلب ځای پر ځای کول د سر نه ریپلیس که ښه دې کمانډ باندې پوه شوئ ښه hide protected operating system files ګورئ دس PC ته به راشئ دا سی ډرایو کې دلته وګورئ د وینډوز نښې ورکړې ده د نورو ډرایوونو باندې شته مطلب دا سیسټم ډرایو دی دې کې ستاسو وینډوز پرته ده دې کې څه پرته ده سیسټم وینډوز پرته ده او که چیرې موږ دلته کې راشو دې برخې نه دا شو هیډن فایل انتخاب کو او اپلای کو نو دلته دا فولډر یې موږ ته وښودلې دا عادي فولډرې دي دا کومې فولډرې دي عادي موږ ویو چې تنه عادي فولډر یې مه ښایه سیسټم فایل هم راته وښایه چې کوم سیسټم ځان لپاره کاروي نو تاسو دلته ټیک مارک واچوئ تاسو ته ګوري اضافي نور هایډن فایل هم راغله او دا اضافي نور هایډن فایلز چې دي دا سیسټم فایلونه دي دا به تاسو کله نه ډیلیټوئ تاسو ډیلیټ شو تاسو کمپیوټر کې مشکل جوړیږي وینډوز به له سر نه انسټالوئ یا به ریپیر کوئ نو هایډ پروټیکټ اپریټینګ سیسټم څه مطلب لري چې اضافي دا سیسټم فایلونه هم تاسو ته هایډ کړي یا شو کړي دا یو کمانډ هم سرچپه کار کوي برعکس کار کوي کله ټیک مارک وي هغه اضافي سیسټم فایل تاسو ته نه ښایي او که ټیک مارک نه وي تاسو ته ښایي خو دا به تاسو نه شو کوئ همداسې هیډن دي وي ځکه دا به نه ډیلیټوئ که دغه درې چې دا عادي هایډ شوي دا یو ډیلیټ هم کوي څه مسله پکې نشته بس دا دی ګورې زه یې اوس ډیلیټومه
کنټرول دا او دا یو سلیکټ شو، شیپ ډیلیټ ختم شو. خو هغه فایلونه به تاسو نه هایډ کوئ، هغه نه ډیلیټوئ، هغه ډیلیټیږي هم نه په اسانه. تاسو ته بار بار میسیج درکوي خو بیا هم تاسو به ډیلیټ یې نه کړئ. ښه، په دې یو کمانډ وپوهېدلئ، بس دې برخه باندې بس کوو. صحیح ده، هایډ پروټیکټ اپریټنګ سیسټم فایل پورې تاسو ته کار وشو په ویو ټب کې. پاتې برخه باندې